بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وکړئ ملګرو. د پی وی اس په سیریز کې نن موږ تاسو مایکروسافت پاور پوینټ وایو. مایکروسافت پاور پوینټ وګوره د نوم نه معلومیږي د مایکروسافت کمپنۍ د خوا جوړ شوی دی او دا په افیس پروګرامونو کې دی. ګوره افیس پروګرامونو کې نارمل موږ تاسو په ډي ټي پی کې ورډ، ایکسل او پاور پوینټ وایو ځکه اکسس چې دی هغه ډیپ لیول دی افیس کې. فرضاً موږ تاسو هغه لپاره باید ویژوال بیسکس دا وي یا ویژوال بیسک ډاټ نت باید هغه لپاره موږ سوي ځکه هغه کې موږ تاسو ډاټابیسونه جوړو. ورډ کې موږ تاسو کوو لیکل کوو، په ایکسل کې موږ تاسو محاسبوي کارونه کوو، پاور پوینټ کې څه کوو، په پاور پوینټ کې موږ تاسو پریزنټیشن جوړو ځکه د مایکروسافت پاور پوینټ په واسطه باندې کله موږ تاسو یو استعمال د دې دادای موږ تاسو په یو اداره کې کار کوو، میاشتنی راپور وړاندې کوو خپل. نو د میاشتنی راپور موږ تاسو د مایکروسافت پاور پوینټ په واسطه باندې ډیر ښه ترتیبولی شو چې کله کوم منظم موږ ترتیب کو بیا موږ د هغه ادارې مکمل پرسنل خامخا موږ تاسو کله سیمینار ورکوو یا موږ تاسو یو ریپورت ورکوو نو اداري کسان ناست وي هغوی ته موږ دا ډیر په ښه شان سره څنګه کولی شو توضیح کولی شو، هغوی ته تشریح کولی شو. دا د پاور پوینټ یو بهترینه خوبي ده. پاور پوینټ کې چې موږ کله یو فایل جوړو هغې ته پریزنټیشن ویل کیږي. پریزنټیشن که موږ تحت لفظي معنا کو د پریزنټیشن معنا ده پیشکش، یو څه وړاندې کول. نو د پاور پوینټ فایل ته څه ویل کیږي؟ پریزنټیشن ورته ویل کیږي. د یو پریزنټیشن په داخل کې سلایډونه موجود وي لکه زموږ ستاسو د مایکروسافت ورډ عمومي فایل ته څه ویل کیږي؟ ډاکومنټ ویل کیږي. د یو ډاکومنټ په داخل کې موږ تاسو پیجونه لرو. د ایکسل فایل ته موږ تاسو څه وایو؟ سپریډ شیټ ورته وایو یا ورک بوک ورته وایو. د یو ورک بوک په داخل کې موږ تاسو مختلف شیټونه درلودل. خو د پاور پوینټ فایل ته څه ویل کیږي؟ پریزنټیشن ورته ویل کیږي او د یو پریزنټیشن په داخل کې مختلف سلایډونه یو څخه زیات یو حد اقل دی. کله چې تاسو پاور پوینټ خلاص کړئ یو سلایډ تیار پکې جوړ شوی وي. ورډ چې موږ تاسو خلاص کو تیار یو پیج پکې جوړ شوی وي. ایکسل چې موږ تاسو خلاص کو تیار یو شیټ پکې جوړ شوی وي. نو یو سلایډ خامخا په پاور پوینټ کې یا پریزنټیشن کې تیار جوړ شوی وي. موږ تاسو بیا د خپل ضرورت مطابق نور سلایډونه جوړو، د هغې څخه هم څنګه کوو؟ استفاده کوو. نو دغه سیریز د پی وی اس به انشاءالله ډیر یو خوندور سیریز وي. تاسو باید ډیر په دقیق ډول سره د راتلونکي ویډیوګانو یا راتلونکي درسونو ته غوږ کیږدئ. کوم درس تاسو ته ویل کیږي کوشش وکړئ د هغې پریکټس وکړئ، د هغه عملي کار وکړئ. نو انشاءالله زه د حد اعظمي حده پورې کوشش کوم چې تاسو ته یو بهترین پی وی اس جوړ کړم ترڅو تاسو ورڅخه ډیره زیاته استفاده وکړئ. نو دا لومړنی ویډیو ده، انټروډکشن ویډیو او معلوماتي ویډیو د پاور پوینټ. راتلونکي درسونو کې موږ تاسو مزید نور درسونه وایو او ځان به باندې پوه کوو.